سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. در مورد مرزهای افغانستان ما اطمینان میتیم که هیچ نوع تشویشی وجود ندارد. با کشور تاجیکستان هم ما در مرز هماهنگی کامل داریم. نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای سرحدی تاجیکستان با هم هماهنگی دارند و تحرکات را هیچ اجازه نمیتن. د افغانستان د پولو امنیت د اسلامي امارت لومړیتوب. د اسلامي امارت ویان له تاجکستان سره په پوله کې اندېښنې رد کړي او وایي چې په دې برخه کې اندېښنې بې ځایه دي. پر پاکستاني پوځیانو برید. ځایي رسنیو ویلي وسلوالو په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ګډې پوستې برید کړی. Well, I don't want to say it has been. It's sort of open right now. هرمز تنګي اوس هم تر یوه حده پرانیستی دی. زما پان خبرې په ښه توګه روانې دي. ایران به ونه شي کولی د اوږدې مودې لپاره دې جګړې ته دوام ورکړي. او له ایران سره په احتمالي جګړه کې د تجهیزاتو کموالي رد. ټرمپ د امریکې له دفاع وزیر سره اختلاف او امریکایي پوځي تجهیزاتو کموالی په کلکه رد کړ. دا هم پوره خبرونه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د هیواد د پولو په ځانګړي ډول د تاجکستان له پولې سره د امنیتي اندېښنو په اړه ویلي چې دا اندېښنې بې ځایه دي. مجاهد ټینګار کړی چې د افغانستان سرحدي ځواکونه د تاجکستان له سرحدي ځواکونو سره بشپړه همغږي لري او د هر ډول ناامنیو او امنیت ضد فعالیتونه مخه نیسي. تر دې مخکې د ګډ امنیتي تړون کې د روسیې سازمان دایمي استازي ویلي چې د افغانستان وضعیت لا هم د دې سازمان د اجنډا مهمه برخه ده او د دوی ډیری اندېښنه د افغانستان او تاجکستان د پولې له وضعیت سره تړاو لري. د افغانستان د وضعیت ارزونه په دې وروستیو کې د سیمه ییزو او نړیوالو مهمو غونډو له اساسي موضوعاتو څخه ده او د افغانستان وروستي پرمختګونه د سیمې او نړۍ د هیوادونو له نږدې څار لاندې دي. په دې وروستیو کې د ګډ امنیتي تړون سازمان کې د روسیې دایمي استازي ولادیمیر واسلیف ویلي د افغانستان وضعیت لا هم د دې سازمان د اجنډا مهمه برخه ده او غړي هیوادونه په منظم ډول د افغانستان بدلونونه ارزوي. د هغه په وینا د دې سازمان تر ټولو لویه اندېښنه د تاجکستان او افغانستان د ګډې پولې وضعیت دی. نوموړي زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو د پولو د پیاوړتیا ګډ پروګرام پیل شوی او غړي هیوادونه د تاجکستان د سرحدي اړتیاو او د اړینو تجهیزاتو او امکاناتو د برابرولو څرنګوالی ارزوي. و اینها همیشه آمدن ادعا کردند که گروه‌های تروریستی در مناطق مرزی یا در افغانستان حضور دارند و بدون از اینکه اینها بیان یک اقداماتی رو در دستور کار خودشان قرار بدن با حکومت افغانستان اینها همکاری داشته باشند. خب مسلماً پدیده تروریسم یک پدیده جهانی هست و مبارزه با آن رسالتش صرفاً به عهده حکومت افغانستان نیست که حکومت افغانستان به تنهایی خودش در مقابل از آنها مبارزه بکنه و کشورهای دیگه هم در واقع بایستی بیان با حکومت افغانستان در این زمینه همکاری داشته باشند. تر دې وړاندې د دې سازمان غړو هیوادونه هم له افغانستان د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي و چې د افغانستان او تاجکستان پر پوله امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی. بلخوا د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد دغه اندېښنې رد کړي او ویلي چې د افغانستان په ځانګړي ډول د تاجکستان له پولې سره امنیتي اندېښنې بې ځایه دي. مجاهد ټینګار کړی چې د افغانستان سرحدي ځواکونه د تاجکستان له سرحدي ځواکونو سره بشپړه همغږي لري او د هر ډول امنیت ضد فعالیتونو او تحرکاتو مخه نیسي. در مورد مرزهای افغانستان ما اطمینان میتیم که هیچ نوع تشویشی وجود ندارد. با کشور تاجیکستان هم ما در مرز هماهنگی کامل داریم. نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای سرحدی تاجیکستان با هم هماهنگی دارند و تحرکات را هیچ اجازه نمیتن. البته در قبلها این ساحه قاچاقچیان بوده. سالیان سال گاهی وقت موضوعات قاچاقبری رخ میداده که طبیعی است در اکثر کشورها می باشد.
خب فعلا جلوگیری شده تمام مسائل، دیگر هیچ نوع اخلال امنیتی وجود نداره و تشویش هم به جا نیست. ما اطمینان میتیم که از خاک افغانستان به هیچ کشوری تهدید متوجه نخواهد بود. سازمان پیمان امنیت جمعی که از نامش ویداست که خواهان امنیت است و در برنامه کاری و منشورش هم همین مسئله درج شده، بنان یا به نزدیکی با افغانستان که دارن و بنابر برنامه که دارن میتونن در حیثیت امنیت و ثبات افغانستان بنابر واقعیت‌های عینی و مداخلات که در افغانستان صورت میگیره و دهشت افغانایی که در افغانستان وارد دیجا همکاری کنه و در جلوگیری از این مسائل و در حل مشکلات افغانستان کاملا میتونن که کمک و همکاری کنن، یا باید نه تشویش خود داشته باشه و نه افغانستان به ثبات و به امنیت خواهد شد. روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه دي. اسلامي امارات په تیرو نږدې 15 کلونو کې له دغو هیوادونو په ځانګړي ډول له ډیری غړو سره هي سیاسي او اقتصادي اړیکې جوړې کړې دي. په دې ډله کې روسیه هغه هیواد دی چې اسلامي امارات یې په رسمیت هم پیژندلی دی. وسلوالو په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ګډې پوستې برید کړی. د پاکستان ځایي رسنیو راپور ورکړی چې تېره شپه وسلوالو د بلوچستان ایالت د سیبي ولسوالۍ د حاجي شهر سیمې ته نږدې د پاکستان د پولیسو او سرحدي ځواکونو پر ګډ امنیتي پوستې برید کړی دی. د سرچینو په وینا له نښتې وروسته وسلوالو د پوستې کنټرول ترلاسه کړی او د پوستې وسلې، مهمات او نور پوځي تجهیزات یې له ځان سره وړي دي. تر اوسه د دې برید د مرژوبلې په اړه رسمي معلومات نه دي خپاره شوي او پاکستاني چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه د لا بحث په موخه د پوځي او سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ را سره مېلمه دی. راسخ صاحب تاسو هم ښه راغلاست وایم. ولې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه خپلې امنیتي ستونزې له افغانستان سره تړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران قدر تاسو او تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. مننه. د پښتنې پاک لوایم ویلی سم چې تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان نیمه پیړۍ د غربي او شرقي نړۍ او د ګاونډیانو د ګاونډي هیوادونو رقابتونو او د استخباراتو د جګړې په میدان مبادله شوې وه او جګړه دلته روسي ډلو ټپلو او نیابتي ډلو ټپلو جوړول دلته په دې افغانستان کې یعنې ډېر استخباراتي کړیو ډېر داسې برلاسي ول او دغه جګړه چې دلته شروع کړله اوس هم هماغه هیوادونه تلاش کوي چې یو ځل بیا چې د افغانستان کې اقلاً د ننني حالاتو سره سم امنیت تامین دی او دلته مختلف ډلې ټپلې نشته، نیابتي ډلې ټپلې نشته، سیاسیون اقلاً اوس غیر فعاله دي او په ضمن کې اوس غواړي چې د دغه ناامنیو لپاره د دغه جګړو لپاره په مختلفو بهانو او د مختلفو بهانو له ادرسه د بدنام کننده تبلیغاتو له ادرسه دغه جغرافیا کې بیا جګړې ته لاره خپله کړي. څنګه چې دا هیوادونه دا وړاندیزونه ورکوي چې د افغانستان له جغرافیا نه دا خطر دی، بلکې دا خطر د خپله د پاکستان د استخباراتو کړنې دي او نیابتي ګروپان دي او استخباراتي کړۍ ده چې سیمه یې ناامنه کړې ده او د سیمې د ناامنۍ له ادرسه افغانستان په دغه لوبه کې او په دغه جګړو کې د تباهۍ په لور روانه شوې ده او د موږ 300 کلن دا رونتار په دغه لوبه کې له لاسه مو ورکړې ده. راسخ صاحب محترم، آیا د پولو امنیت یوازې د افغانستان دا نه ده که دواړه لوري ګډ مسؤلیت لري؟ ګورئ، پولو معنا دا ده چې د دوو هیوادونو مسؤلیت پورې اړه لري. دا داسې نشي کېدای چې تنها افغانستان د ټولو هیوادونو سره چې پولې لري، که د تاجکستان سره دی، که ازبکستان سره دی، که ترکمنستان سره دی، که ایران سره دی، که چین سره دی او که د ډیورنډ کرښه ده په دې غاړه کې او په هغه غاړه کې ناامنۍ راپېښېږي. دا د دواړو د ټولو هیوادونو دنده ده چې د خپل د پولو د ساتلو او د امنیت د تامینولو د ښه روابطو د تامین له ادرسه د ښه تفاهم له ادرسه دغه ناامنۍ مدیریت کوي او په ضمن کې د امن فضا رامنځته کړي. زما له نظره افغانستان د نیمه پیړۍ په جګړو کې زموږ د ګاونډیو هیوادونو له ادرسه
ور داخل سو کنه افغانان هیڅ کله هم نه تورستان ول او نه د ناامنۍ په لور روانېدل. دا چې د همدغه بالقدرتانو د پلانونو سره افغانان په دغه لوبه کې شهیدان سول او زمونږ ولسونه ووژل سو او زمونږ جغرافیا ناامنه سوله. دا د دوی د استخباراتو کړنې وي او دا د دوی د ستراتیژیکو پلانونو کړنې وي چې دوی د خپل د دښمنیو د پرمخ وړلو لپاره یمنګ ولسونه په دغه لوبه کې قرباني کړل. او د امنیت د ساتلو لپاره زویل سم چې ټولو هیوادونو دنده ده چې د افغانستان د ولس سره لاس ورکړي. څنګه چې داعش د کوم ادرس نه جوړ شوی دی او داعش نن ټول دغه د ناامنۍ پړه په غاړه اخلي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تا په افغانستان کې هم کله او ناکله دوی پاکستان د خپل د استخباراتي جاسوسانو له ادرسه دلته د انتحار، انفجار، وژنه، ترور او د ناامنۍ فضا رامنځته کوي او د هغو د پروګرامونو سره مخته زیام دغه د دوی تورستي ډلې ټاپلې چې لري دوی په افغانستان کې. نو بنان د دغه وضعیت د مدیریت لپاره دا لازم او ملزوم دی چې سیمه ییز هیوادونه ټول باید یو اجماع باندې پریکړه وکړي چې افغانستان سره د امن لپاره د افغانستان سره د روابطو او د ډیپلوماټیک او تجارتي لارو ګذرونو جوړول لپاره ګامونه پورته کړي تر څو افغانستان د امن په لور روان شي. دا نشي کېدای چې افغانستان د ټولو هیوادونو د سرحداتو مسؤلیت مستقیم په غاړه واخلي. دا د دوړو هیوادونو دنده ده چې د امنیت لپاره کار وکړي تر څو پورې د خام کاري له ادرسه امنیت فضا نور هم پراخه شي. بله راځه صاحب خو اوسنیو حالاتو کې کوم وګورو ځینې هیوادونه ترهګر په ځانګړي توګه داعش ته ځای ورکوي خو یوازې افغانستان نه چې د دې پر دې په وړاندې مبارزه کوي او نور هیوادونه یې ترڅنګ ولې نه درېږي. پورې اساسي خبره د همدغه ته ده چې داعش کوم ځای نه څنګه راغی، څنګه درته ځای په ځای سو، ولې د داعش لپاره خلکو اډې لري، ولې اډې ورکړي دي، څوک د تمویلوي، څوک د چې دا اسوي او څوک د چې د داعش لپاره صلاح او مهمات او طبابت او د یاشي او البسې لپاره شرایط آماده کړي. بنان دا معلومه ده چې داعش د غربي نړۍ په پروګرام باندې جوړه شو د عربي ملکونو د ځپلو لپاره. وروسته د عربي ملکونو د تباهۍ نه دا پاکستان هم په دغه نامه باندې یو نیابتي ګروپانه جوړ کړي او نوم ورته داعش ورکړي. اوس داعش خراسان دوه نور ډلې ټپلې هم پاکستان جوړه کړې ده. دغه اوس هم په نیوي ډلو ټپلو باندې شروع کار کړی چې تلاش کوي چې د افغانستان د ناامنۍ لپاره د افغانستان دغه نظام د ړنګولو او د بربادۍ لپاره نوي ګروپان، نوي تنظیمونه او نوي سیستم جوړوي او د هغه لپاره غواړي چې دلته ناامني رامنځته کړي تر څو پورې د نړۍ نه پیسې ترلاسه کړي چې دلته د توریزم او د ناامنۍ فضا کې د پاکستان ملي ګټې د خطر سره مواجه دي. اسه نه دی پاکستان خپل د پاکستان استخبارات، د پاکستان جنرالان د همدغه لوبې په درشل کې دوی میلیارډران شول او د همدغه لوبې د مختوړو لپاره دوی معذفین دي. نو بنان دا د غربي نړۍ پروګرام یو ځل بیا غواړي چې په افغانستان کې دوی جنگ جګړې ته لار خپل کې د چین په وړاندې، د ایران په وړاندې، د روسیې په وړاندې، د اسیا میانه هیوادونو په وړاندې، د همدغه تاجکستان په وړاندې. همدغه تاجکان خپل د تاجکستان اتباع ته په پاکستان کې تربیه کیږي، په داعش سره تربیه کیږي او بیرته راستول کیږي. نو بنان استول هم د چترال لاره دی، استول هم د نور لارو نه دی، حتی په پاسپورتونو یاستي. نو بنان پاکستان دغه لوبه چې شروع کړې ده په دې لوبه باندې که څوک سترګې پټوي زه فکر کوم چې د داسې معنا ورکوي چې لمر دوی په دوه ګوتو پټوي او لمر په دوه ګوتو نه پټېږي. پاکستان د تورستي ډلو ټپلو او دغه نیابتي ګروپانو جوړولو کې ډېر ماهرین دي. دغه سیاست او دغه لوبه دوی تقریبا څه کم 50 کاله پر مخ وړې ده او په دغه لوبه کې زه ویلی سم افغانان پکې د تباهۍ سره لاس او ګریوان شوي دي. بله رسول صاحب کله شو دې ته چې بلوچستان کې ناامنۍ زښته زیاته شوې ده د بلوچستان ناامنۍ د پاکستان پر کورني ثبات او همدارنګه سیمه ییز امنیت څه اغیزه لري؟ پورې نه تنها بلوچستان کې ناامني ده، بلوچستان کې ناامني ده، په خیبر پختونخوا کې ناامني ده، وزیرستان کې ناامني ده، په کشمیر کې ناامني ده. د ډیورند کرښې هغه غاړه هغه پښتانه ټول د مرګ او د بدبختیو سره لاس او ګریوان دي. دغه ټوله لوبه چې تاسو ګورئ که دلته بلوچ وژل کېږي، که د بلوچانو په سیمه کې ناامني ده، که د پښتنو په سیمه کې ناامني ده، که د افغانستان په جغرافیا کې ناامني ده او دغه ټول دغه ناامني تړله ده د پاکستان د استراتیژیکو
پلانونو او استخباراتي کړیو او نظامیګرانو د اهدافو سره او دغه پاکستان نظامیګران او استخباراتي کړی ده چې د غربي نړۍ نه دغه پروژې اخلي او د هغو د پروژو د عملي کولو له ادرسه دغه سیمه نامنه کړې ده. د نامنۍ کې نه تنها افغانان او بلوچستان او کشمیریان بلکې په دې نامنۍ کې قربانیان دي، بلکې هندوستان، ایران او د چین او د روسیې او د اسیای میانه هیوادونه دا هم په دغه لړ کې شاملېږي او دغه جنگ جګړه د دوی کورو ته هم رسیږي. څنګه چې پاکستان ډیزاین کړی ده، خو زه فکر کوم چې پاکستان په دغه لوبه کې اوس خپله د ناکامۍ سره مخ ده. دا لوبه به د دوی کور ته هم ورچي. دا لوبه کې چې دوی دا اور اچولی او اور بل کړی دی، دا اور به اسلام آباد ته به هم رسیږي او رسېدلی دی. راسخ صاحب، دغه اور چې پاکستان په بلوچستان او په پښتونخوا او همدارنګه کشمیر کې بل کړی او کشمیریان یا بلوچستان اړ شوي چې جنګ وکړي، آیا پاکستان کولی شي یوازې له پوځي لارې د بلوچستان بحران مهار کړي که سیاسي حل لارې ته اړتیا ده؟ ګوري فوزي له لارې دغه مشکلات ته دوی د حل لاره نشي پیدا کولی. که چیرې پاکستان اقلا وغواړي چې د دوی د هیواد تجزیه نیسي، د پاکستان د ړنګېدو او په کندو کې غورځول او اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دی، نظامی وضعیت خراب دی، اقتصادي پروګرامونه ټول په ټپه ولاړ دی، نو که چیرې د دغه بحرانونو د مدیریت لپاره د روغې جوړې د تفاهم د مذاکراتو لاره د خپلو ولسونو سره او د افغانستان سره او د نورو هیوادونو سره د لاره پراخه کړي او په دغه لاره کې واقعا د امن لپاره ګامونه پورته کړي. دلته په دې سیمه کې امن تامینېږي. د افغانستان امن د سیمې د امن سره تړلی ده، د افغانستان امن د پاکستان د امن سره تړلی. دوی غوښته چې په افغانستان ناامنه وي، خو د افغانستان د ناامنۍ نه دوی غوښته چې یو ځل بیا د دوی بانکونه د میلیارډ ډالرو باندې سرازیر سي، خو هغه پر وخت نور تیر سوی دی او هغه زمانه تیره ده. زه فکر کوم چې اوس د دوی دغه لوبه نور د ناکامېدو او د خنثی کېدو په لور روان دی. دا لوبه د دوی نور په دې سیمه کې د عملي بڼه باندې عملي کېدای نشي. دوی داعش تمویلوي، صحیح ده چې داعش دوی به بیا یو ځل بیا غواړي چې په سیمه کې وجنګي، خو زه په دې باندې مطمئنه یم چې د داعش په وړاندې دغه سیمه ییز هیوادونه ټول آماده دي او دوی نشي کولی دغه لوبه تر اسیای میانه پورې ورسوي او خپل اهداف ته دوی ورسیږي. خو دغه داعش به سبا د دوی د تجزیه او د دوی د تباهۍ سبب به کېږي د پاکستان. مننه. د پوځي او سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ په خپرونه کې مو له ګډون څخه نړۍ مننه. کور مو ودان راسخ صاحب. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. له ملتیا مو مننه.